अस्सलाम वालेकुम احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی دوستانو ځینې پوښتنې ما نه د واتساپ فیسبوک او یوټیوب له لارې پوښتل شوي یو ملګری وایي چې ما په 2013 کال کې خپله ویزه کینسل کړه خو لا تر اوسه پورې زه په اماراتو کې یم او ما پسې ډېرې زیاتې غرامې یا جریمې راغلي دي نو زه اخر څه وکړم بل ملګری وایي چې زه په 2019 کال کې په ویزټ باندې اماراتو ته راغلی یم خو لا تر اوسه پورې دلته پاتې یم آیا زما لپاره داسې کومه لار شته چې ما پسې کوم مخالفې یا جریمې دي هغه معاف شي او زه دوباره وکولی شم چې اماراتو ته په قانوني ډول راشم بل ملګری وایي چې زه په 2019 کال کې په تشیره باندې اماراتو ته راغلی وم خو ما نه ارباب پیسې یوړې او لا تر اوسه پورې ما ویزه نه ده لګولي نو زه اخر څه وکړم ما پسې خو ډېرې زیاتې مخالفې یا جریمې راغلي دي آیا زما لپاره حکومت کوم قانون ټاکلی دی چې څنګه به ماته دغه مخالفې معاف شي نور داسې ورته پوښتنې چې واړه په یو قانون پسې اړه لري کم چې ما په خپلو تیرو ویډیوګانو کې هم دې په اړه معلومات خپاره کړي خو نن یو ځل بیا دې په اړه په تفصیل سره معلومات درته وړاندې کوم هیله لرم چې تر پایه پورې راسره پاتې شئ که چیرې هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور درسره لایک کړئ بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي ښه دوستانو هغه واړې پوښتنې چې تاسو واورېدې دې په اړه به زه ووایم 2 میاشتې مخکې اماراتو حکومت یو قانون اعلان کړ چې دا کم چا ویزټ ویزې یا اقامې او ورسره تشیرې د 2020 کال د 3 میاشتې اول تاریخ څخه مخکې ختم شوي دي او دوی پسې چې څومره مخالفې دي هغه د 2020 کال د 8 میاشتې 18 تاریخ پورې معاف شوي دې کې زیات کسان بیا دا پوښتنه کوي چې آیا زه کولی شم چې بله ویزه ولګوم دې په اړه به زه ووایم چې کم چا پسې مخالفې دي او پیره کوشش وکړئ جوازاتو ته ورشئ هغو سره خبره وکړئ که چیرې دوی تاسو ته کومه لار برابروی شوه چې تاسو پسې څومره مخالفې دي هغه هم درته معاف کړي او بله نوې ویزه درته ولېږئ دا به ډېره ښه خبره وي دلته دا خبره زه ځکه نشم تاییدوی چې کوم رسمي اعلان نه دی شوی دا صرف زه د دې په خاطر درته وایم امکان د ولري چې په جوازاتو کې ستاسو کار وشي که چیرې هم جوازاتو کې تاسو ته وویل شول چې نه تاسو تر هغو پورې بله ویزه نشئ لګوی چې تر څو پورې تاسو خپلې مخالفې نه وي پرې کړي نو تاسو بیا هم مه ورخطا کیږئ ولې چې د اماراتو حکومت وایي کم چا چې د دې فرصت څخه ګټه واخیسته او د 8 میاشتې 18 تاریخ پورې خپل ملک ته لاړ نو دوی مونږ نه ممنوع کوو دوی کوی شي چې بیا په قانوني ډول اماراتو ته راشي نو دلته هغه کسان کم چا پسې چې زیاته مخالفه یا جریمه ده مقصد چا پسې 10,000 ده چا پسې 20,000 ده داسې کسانو هم ماته میسیجونه کړي چې په هغه پسې 10,000 پورې مخالفه راغلي نو هغوی د یو پیره وطن ته لاړ شي بیا دې په قانوني ډول بله ویزه واخلي او اماراتو ته بیرته راشي دلته بله پوښتنه دا پیدا کیږي چې دغه مخالفې مونږ ته څنګه معاف شوي آیا مونږ به ټایپینګ سنټر ته ځو یا به جوازاتو ته ورځو که ډایرکټ به ایرپورټ ته ځو نو د دې پوښتنې په جواب کې به زه ووایم ښه کسان چا پسې چې مخالفې دي نو دوی د ټیکټ واخلي 6 غنټې د خپل پرواز څخه مخکې ایرپورټ ته لاړ شي دلته یو خبره یادونه کوم څو هفتې مخکې په ګلف نیوز کې راغلی کم چې ما ویډیو هم پرې جوړه کړې به چې کم چاته مخالفې معاف شوي دي او غواړي چې دوبۍ ایرپورټ باندې لاړ شي نو هغه د 48 غنټې مخکې د خپل پرواز څخه 2 نمبر ایرپورټ سره یو ځای د هغې ته د ورشي یا د الګسیس پولیس سټیشن ته ورشي خو 13 ورځې یو کس ماته په واتساپ باندې میسیج وکړ کم چا پسې چې مخالفې او هغه اوس وطن ته رسېدلی ده راته ویل چې 48 غنټې مخکې زه اول 2 نمبر ایرپورټ ته لاړم هغې ځای نه زه ولیږلم الګسیس پولیس سټیشن ته هلته یې راته وایي چې کله هم ستا پرواز وي نو 6 غنټې مخکې د خپل پرواز څخه ایرپورټ ته ځان ورسوه نو د ده په وینا چې زما کار په الګسیس پولیس سټیشن کې هم نه وشو او ورسره کم دفتر چې 2 نمبر ایرپورټ سره دی هغه کې هم ونه شو نو ما ټیکټ واخیستو او 6 غنټې مخکې ایرپورټ ته لاړم څنګه هم چې زه ایرپورټ ته داخل شوم هلته شرطې والا کم چې د امیګریشن دفتر دی هغې ځای ته ولیږلم هغې زما پاسپورټ بل ځای ته ولیږه او نور یې ما ته واپس راکړو راته ویل چې تا پسې څومره مخالفه ده هغه معاف شوه خیر نه پس زه راغلم بورډینګ پاس مې واخیسته او هیچا هم رانه هیڅ پوښتنه ونه کړه نو د دې نه داسې معلومیږي کم کسانو پسې چې مخالفې دي او غواړي چې وطن ته لاړ شي نو دی د 6 غنټې مخکې د خپل پرواز څخه ایرپورټ ته ځان ورسوي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو د ګټور تمام شوي دلته یو ځل بیا تاسو ته تکراروم کم چا چې ویزې که هغه د ویزټ یا پخې ویزې د 3 میاشتې اول تاریخ څخه مخکې ختم شوي د خلکو د حکومت د 8 میاشتې 18 تاریخ پورې وخت ورکړی چې د اماراتو نه بهر لاړ شي او دوی پسې چې څومره مخالفې دي هغه به ورته معاف شي او ورسره بله ډېره ښه خبره دا ده کم کسان چې د دې فرصت څخه ګټه واخلي نو دوی به ممنوع کیږي نه مقصد دوی کولی شي سبا ته په قانوني ډول اماراتو ته بیرته راشي نو الله دې وکړي کمې پوښتنې چې تاسو زما څخه کړي وي نو د هغو واړو پوښتنو جوابونه تاسو ته میلاو شوي وي او ورسره دغه ویډیو خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ که بیا هم دې په اړه کومه پوښتنه در سره وي نو ما نه د واتساپ له لارې پوښتئ شئ نور که چیرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ نور مو په الله سپارم د الله په امان